په بیت المقدس د دین رستو د ماضي خیر زمان نه سوا بل څوک جنډې نشي درولای ښه هر څوک بچي وي زی دروم خو درولای نشي یوازې ماضي خیر زمان دی چې هغه په بیت المقدس قبضه کوي الہ العالمین دې د ماضي خیر زمان مرګ زموږ استاد نصیب نو ډېر انتظار د امام مهدی اخر زمان کوي او ان شاء الله مهدی اخر زمان راوتون کړي د دنیا غټي او یې غټي په حلال او غټي زیاتې کوي خو دې ته منتظر اوسېږي چې کله आवाज وشو چې مهدی اخر زمان وروته بس کاروبار پرې دی او د مهدی اخر زمان لخر ته ځان رسوي ان شاء الله تاسو به دې مجاهدین ته تیار یې کړه تیار یې د مهدی اخر زمان لخر د خراسان نه داغه بارک نبی رسول الله والسلام فرمایي چې تاسو دا تور پټکی د منصور او د حارث ابن حراس او د خلیفہ د مهدی ولیدل نو تاسو ځان ورته اور سوي ولو حبوا على الثلج اگل ک تاسو په کوناټو سخېږي او د غرونو په وورو باندې داسې لاړ شي خدان باندې تاسو هيك په مخ کې مغرونه یي ووري تاسو په خپل شلي رسول الله مبارک په کوناټو بسخېږي خود مهدی اخر زمان لخر ته ځان رسول دا په شام کې پیدا کیږي سلويخ کلنې کې د خپل ځان اظهار کوي اول کرت چې ځان ښکارا کوي دا به د عرفات په میدان کې د حاجیانو د عرفه ورځ بوي د عرفات په میدان کې به اعلان وکړي چې زه خلیفۃ الله مهدی د په سر باندې به یو فرشته आवाज کوي هاذا خلیفۃ الله مهدی دا د خدای خلیفہ د مهدی اخر زمان دی دا سه غیبانه حقیقي आवाज به په سر باندې کیږي د عرفات په میدان کې 313 کسان به سره بیعت وکړي دویم आवाज د بیعت چې کوي 1200 کسان به سره بیعت وکړي د 1200 کسان نه رستو به د خلکو نه پټيږي بیا بچا سره بیعت نه کوي او جنگ به شروع کی د دراوتون لګمخ کی په خراسان افغانستان کې به وسړی پیدا شي داغه نامه به حارث ابن حراس وي هغه به جهاد اعلانوي او د حارث ابن حراس پس متصل و یو سړی پیدا کیږي داغه نامه به منصور وي نصر الله منصور زوی سیف الرحمن منصور هغه اوسم په پکتیا کې لګی دی جنگي هغه نامه منصور ده خدا نشو ویل چې داغه سړی دی خدا سړی مخ سړی دی عقیده باندې جوړ دی او د عمل نم نیک سړی دی ما خپل لیدل دی د نږدې اور سره پاتې شوی ناس ته ما ډیر روح سړی دی دا سړی او دا نصر الله منصور زوی دی پلار یې ډیر نیک سړی نو یقین سره سړی نشي ویل چې دا منصور دی او شاید بلوي شاید دا منصور وي هغه د شریعت د نفاذ لپاره چې کوم نه کار وکړي او د دوی علامه د لخر بسوي تور پټکی وي توري جنډي وي او هغه نبی رسول الله فرمایي زما د اهل بیت نه ده د حسین سره یا حسن اولاد کې ده نومي محمد ده او د پلار نومي عبد الله ده د مور نومي امینه ټول روایت چې د نبی اسلام سره په دې کې اق صفات پیغمبر نه اگر کله یو روایت جلال سیدی رحمت الله علیه په حوی کې ذکر کړی دی چې د عالمي بیان کړي صحابي ورته وی دا سړی چې دا راوځي دا خو بتن نه نبی رسول الله والسلام په خندا نه ورته وی چې زنیما نه ورته وی چې زیم او بعض علماء چې دا خندا د تعجب نه وکړه چې ته تعجبي خبره کې نه زخر دنیا نظم از کومل ته چې بیا راوځي تا تعجب نه خندا او باج خلک دې چې دین استدلال مو کې چې رسول الله بیا روزي خدا غلط رسول الله مبارک نه ده بلکې داغه صفات او داغه نوم دا د نبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې وي او یاد ساتي ګوره دروغجن مهدیان دیرش دروغجن مهدیان په پیدا کیږي او یو روایت کې سلويخ راځي سلويخ کسان به دروغ دعوی کوي ګوره چې موږ مهدیان یو په کونړ کې پیدا شو د امارت اعلان کړو خلکو بیعتونه ورسره کول تاسو که خبر یې د جمیل الرحمن په وخت کې اوریدلې موږ دا आवाज کړ په کونړ کې پیدا دا دروغجن مهدی چې کوم دی چا مردار کا ختم شد دروغجن دانو دا شان مخ کې وو یا ته دروغجن مهدین تیر شوی دي نور بم ګور دروغجن مهدین راځي ور روان وي اوس په باړه کمبر خېلو کې یو بل دروغجن مهدی پیدا شوی د امیر په نوم باندې هغه نفاذ شریعت اعلان کړی دی چې مونږ څو کونه کې 500 روپۍ جرم ته اخلي اوسه کوي او د نه پټه داوی د مهدیت ته هغه په مقابله کې چې کم دی دا یو افتاولان دي چې زفیرات تلوم دا د دروغجن مهدی په مقابله کې مونږ ته تفرونه کول او خلک هم دغه خبرول چې دا دروغجن مهدی دوکانه کې دا دروغجن دی
دا په خبرو باندې مت روزي اغم تور پټکه په سر کړه دي نو خیال کوي غره مهدی تر مهدی فرق وکوي یو دا چې مهدی کلم په باړه کمرخیل کې اعلان نه کوي غره دا ښکار علامه ده هغه د عرفات په میدان عربو کې اعلان کوي بلدار چې هغه په سر باندې چې کوم دی فرشتہ आवाज کوي چې هاذا خلیفۃ الله مهدی او بلدار چې هغه مهدی چې کوم دی افریدی کمرخیل نه دی هغه په شام کې پیدا کیږي او هغه عرب دی دا لوی علامې دي دا چې څوک هم په خبرو دوه نه کی او نبی اسلام فرمایي چې د تور جنډو تور پټکو والا مولي دا اسنه تاسو وایي دا ورسو چې محمد ډله یادې ګوره صوفي محمد ډله چې کوم دا هغه د کونړ دروغجن مهدی رئیس کړي تاسو خو بس جذباتيان یې چې څوک د شریعت او قران مخ کې مستر په ور کوي لګ لندې مینځي ګوري چې څه شی دی دا هغه خلک نو چې کوم نه پای شریعت والا وخا صوفي محمد او د لختر چې کوم دا د هغه د کونړ د دروغجن مهدی چې کوم د دروغ داوا مارت اعلان کړو داغه ترشا پیسې ورکول کېږي په کونړ کې د وابیان یو پرچارو چې اعلان کړو او باز خلک په خفو چې حکومت په ولی پرچارو کو او حکومت ولی دا ختم کړ ډېر خیو کړ چې ختم کړه دا سه دروغجن مهدیان چې ختميږي نو خلک دې تور پټکو باندې دوه کنه شي ګوري هغه تور پټکی د ماضي خیر زمان راوتن کړي هغه تور پټکی مراد دی هغه دا تور پټکی نه دي چې دلته په خبر کې دلته یو راپورته شي تور پټکی په سر کې زم چې د نفاذ شریعت راولم دا راولم موږ د نفاذ شریعت مخالفین نه یو نفاذ شریعت خشره چې راشي او موږ د میشن مخالف یو چې د میشن تر شاسو ولاړی ګوري موږ ډیر سادهګان خلک دي ساده زکیو چې د روسیانو مقابله کې چې و تنظیم راوړل افغانانو څومره په مینا قرباني ورکړه په میلیونو شهیدان ورکړه اوس هم خپل امیرانو پیژند چې مشران مسول هغه وخت کې هم نه پیژند زمونږ د خدای هغه جهاد قبول کی زمونږ د شهیدانو د خدای شهادت قبول کی د سينو چې جهاد نو هغه جهاد زمونږ نیت صفاو زمونږ مرام خو خدا چې زمونږ امیران خرج شوی نو په دې لمون خبر نه رسول صلی الله علیه وسلم هغه هم نه پیژند اوس هم پیژند نو بیا مدوګه کیږي المرء لا يلدغ المرء من جحر مرتين سړی چې سړی وي د یوې سوړي نه دوه ځل نه چې چل کېږي او که سړی د یوې سوړي نه دوه ځلو چې چل شو نو دی د ځان ته قمقل و لعنت دی په ځان باندې ووایي نو چې یو ځل په دین هم دوکه کړی چې نفاذ شریعت دی او جهاد دی بیا په دین هم څوک دوکه نه کړي دام چې کله زړه پې اوبه اوسکلې او د نږدې هم د کنه او حقیقت معلوم که د هغې نه بعد ورسره ځئ او که داسې نو معلوم کړي د هر چا په لاس په لاس مه ورکوئ چېرته به یې په چا باندې خرڅ کړي یئ د انسان وینه ګرمه ده بې ځایه تاسو ته خو به خدای بیا هم شهادت درکړي لکه ستا نیت بدای چې زه نفاذ شریعت راولم ما هلته دا تقریر وکړه په سیپای قوم کې په تیرا کې ما وی چې د قمرخیل څومره عوام د دې دروغجن امیر سره ملګري شوي دي ځان ته امیر المؤمنین وایي د شپې په اف ام باندې ترجمه کوله ترجمه یې ما واورېده او وایي چې زما مقابله پاکستان نشي کولی ما ته رسول الله په خوب کې ویلي دي چې ته د ټولو مسلمانانو امیر وي ټول خلک به تا سره بیعت کوي بیا به جهاد کېږي دا د قمرخیلو امیر اعلان او بیا وایي دا څوک یم چې په بیت المقدس باندې پای شریعت راولم جنډه به دروم په بیت المقدس د دې نه رستو د ماضي خیر زمان نه سوا بل څوک جنډې نشي درولی هر څوک به چغې وایي زه یې دروم خو درولی نشي یوازې ماضي خیر زمان دی چې هغه به بیت المقدس قبضه کوي الہ العالمین دې د ماضي خیر زمان ملګرتیا زموږ ستاسو نصیب نو عرض مې دا کوو چې د په اف ام باندې دا اعلانونه کول چې زه امیر یم او زه به چې کوم د نفاذ شریعت راولم کله موږ د نفاذ شریعت مخالف یو تاسو امیان یئ چې یو سړی قرآن مخکې وړي تاسو ضمیر دا نه مني چې د نفاذ شریعت مخالفت چې ستا یې نه مني نو زه ولې مخالفت وکړم زه خو ستا نه په دین ډېر ځان مین ګڼم او زه خو ستا نه د دین ډېر ځان متبع ګڼم ته چې یو سړی نفاذ شریعت نه منه کې زه یې ولې منع کړم خو نه خبره به داسې چې ته به د هغه امیر ټګ او ناټک پېژنې نه ما ته به معلوم وي کله موږ د نفاذ شریعت مخالفین نه یو چې دا وهم ونه کړي چې یاره صوفي محمد صاحب باندې ولې رد وکړ صوفي محمد د کنه او د بیخ مردارۍ نه زه خبر یم چې دا د دروغجن مهدي چې اصل نه په باړه کې پیدا شوی د هغه په مقابله کې ما په خپلو لاسونو باندې کتاب لیکلی دی چې د کتاب کاتب زه یم تحقیق مهدي د هغې کتاب نامه ده په باړه کې او په قصهخانه کې میلاویږي د باړې د دروغجن مهدي په مقابله کې موږ لیکلی او بیا هغه مهدي تیراته وتښتېده دا کوړي مفتي صاحب پې فتوا ورکړه 13 کاله وړاندې چې دی مردار کوي تیراوالو پې جنګ وکړه یو پکې مردار شو دوه وتښتېدل حاجي قدیر ته لاړه حاجي قدیر نه کونړ ته لاړه جمیل الرحمن زیږي امارت اعلان کړ هغې امارت والا امیر المؤمنین یې ځان ته وی دروغجن مهدي صوفي محمد ډله په باجوړ راویسته دا د دې خلکو تحریک دی ګورئ او بیا د دې دروغجن تحریک په مقابله کې زمونږ استادان یو کتاب ولیکه او هغه کتاب کاتب هم زه ما په خپلو ګوتو لیکلی دی السیف الصارم د هغې کتاب نوم دی تیزه د تیکې نه ایستلی شوې توره
داغه نامه دا او هغه کتاب هم تاسو پیدا کړئ چې صفی محمد ډلې تحریک درته معلوم شي چې دا بنسټ د کوم ځینو دا قصه د کوم ځینو راووت نفاذ شریعت چې سات په اخلاص اعلان کا هغه د سر بی بنیاد کیږي نه ختميږي هغه خدای تعالی چې کوم دی بیا دا امداد کوي هغه په مخزي روان وي او ماده اخر زمان یا 15 کال ژوندۍ دا یا وکاله او یا 9 کال خو په 9 کالو کې رسول الله مبارک او ازمکه بد عدل نه ډکې دا لندن دا برتانیا دا امریکایان دا انګريزان دا د دې مقابله نشي کولای او ان شاء الله ماده اخر زمان راوتون کړي د دنیا غټي او یې غټي په حلال او غټي زیاتې کوي خو دې ته منتظر اوسېږي چې کله आवाज وشو چې ماده اخر زمان وروته بس کاروبار پرې دی او د ماده اخر زمان لختار ته ځان رسوي ان شاء الله تاسو به مجاهدین ته تیار یې کړئ تیار یې د ماده اخر زمان لختر یو علامه ده چې هغه ته خروج د ماده اخر زمان دی هغه د لسو علامونه نه ده خو چې دجال راوځي د دنه 9 کال وړاندې به ماده اخر زمان هم راوتلی روان تقریر کې ان شاء الله د دجال متعلق یاجوج ماجوج متعلق د عیسی علی السلام را کوزیدو متعلق تقریر دی او بیا ان شاء الله د علامات او قیامت تقریر سلسله خلاصوما داغه پسې متصل بیا د پټکی متعلق معنی تاسو شوی دی چې بعض خلک دې سنت نه وای څوک ته رشکټیر وای څوک سوي داغه متعلق به تاسو ته ان شاء الله زمون خپل کتابونه پرېدا د وابیانو کتابونو نه بدل تاویا احادیث وایما چې د پټکی متعلق راغلي دي اقاویا احادیث به تاسو یادوي او داغه کې سټونه پیدا کوي او بیا چې کوم وهابي درته وي چې پټکی سنت نه دی نو ما د وابیانو کتاب ورته پیش کوي چې تاسو مشر ویلي دي چې دا حدیث د رسول الله دی او دا حدیث د رسول